إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم. ستری بحری کشتی نظامی او ملکی تیارې لشکري او صفونه پوځیان څنګه ژوندي ژړانده ورک سي، چا چیرته او د څه لپاره ورک کړه؟ څه ډول د نړۍ ابرځواکونه زبردست ټکنالوژي او د لټون کلک عزمونه خپل لا درکه ملکیتونه نسي میندلی؟ د اوبو پر شا دا ساحې تر ټولو خطرناکي پر اسرار او له رازونو ډکې دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حسام زلمی یم. دا د ایمان یوټیوب چینل دی. د ویشتابه خپرونه ده. ښه راغلاست. ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم. په دې خپرونه کې د برمودا ټراینګل او ډریګن ټراینګل په اړه بحث لرو. خو لومړی ایمان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دا معلوماتي ویډیو لایک او له خپلو نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. مننه. د بحر اقیانوس په مغرب د امریکا د فلوریډا د ایالت په جنوبي مشرق کې داسې یوه سیمه موجوده ده چې په برمودا ټراینګل باندې پیژندل کیږي. دا حصه د یوه مثلث شکل لري او ویل کیږي دا شیطاني سمندري برخه ده. دا له دې امله چې په دې سیمه کې داسې عجیب او غریب واقعات پیښ شوي دي چې تر نن ورځې یې له میلونه لا نه دي معلوم. د معاصرې ټکنالوژۍ باوجود د ټولې نړۍ ساینس پوهان او څېړونکي په دې موضوع کې خپلې مختلفې رایې لري، خو هیڅ چا یې کوم واضح تشریح یا خپلې رایې ته جوت دلایل نه دي راوړي تر څو دا ثابته سي چې اخر د دې سمندر په تل کې داسې کوم راز دی چې له امله یې په لاره تلونکي هوایي او سمندري جهازونه او کښتۍ غرقې سي، پسې ورکې سي. د حکومتونو په سطحه له لټون وروسته یې بیا هم هیڅ سرک نه دی لګېدلی. له دې کبله د عصري ټکنالوژۍ باوجود ټولې بحري کښتۍ پر دې سیمه نه ورځي او د هوایي تیارو عمله هم سپرلي نه پوی کوي چې پر برمودا ټراینګل د پاسه تیریږي. دا علاقې ډیر کم نفوس لري، اکثر جزیرې غیر آبادي دي. برمودا مثلث ته ورته په سمندر کې یوه بله سیمه هم سته چې کټ مټ همداسې له رازونو ډکې پیښې پکښې سوي دي او هغه بیا شیطاني سمندر یا ډیول سی بولي. بالاخره د دې برمودا ټراینګل او ډیول سی حقیقت څه دی؟ پرې د پوهېدنې لپاره دیني او ساینسي دواړه اړخونه له څېړنې لاندې نیسو. د برمودا ټراینګل په اړه له هر چا وړاندې کریسټوفر کولمبس په کال 1992 کې لیکل کړي دي. د نوموړي په استناد د یوه سفر په جریان کې د سمندر پر یوې حصې لوړه او کښته کېدونکې رڼا ولیده. نو په سمندر کې د اور لمبې هم ولیدلې او علاوه پر دې کمپاس یا قبله نمای هم صحیح سمت یا طرف نشودو. مطلب دا چې په سیمه کې مقناطیسي څپې موجودې وي او نهایت خریق العاده غیر معمولی حرکات د سمندر په دې حصه کې ولیدل. په داسې حال کې چې د برمودا ټراینګل په تړاو لومړی واقعه په 18مه پیړۍ کې رامنځته شوې وه، کله چې په 1813 کې د امریکا د دریم جمهور رئیس معاون لور اډوسي پر دې لاره د خپل وخت په عصري کښتۍ پیټرویټ کې د نیویارک خواته د خپل پلار ملاقات ته روانه وه، ژوندۍ ژړانده ورکه سوه. د پیټرویټ کښتۍ کپتان د نړۍ بهترین کپتان بلل کېدی. دغه لوړپوړي امریکایي چارواکي د ټول هیواد په کچه زور وکړ تر څو خپل ورکه لور پیدا کړي، لیکن هیڅ معلومات یې ونه سو کړای. له یادې واقعې یو کال وروسته په کال 1814 کې د امریکا یوه ستره بحري کښتۍ واس بې هم په برمودا ټراینګل کې ورکه سوه. د دې کښتۍ چلوونکی هم د خپل وخت نامتو کپتان بلل کېدی او له دې وروسته په مسلسل ډول د بحري کښتیانو د ورکېدو یوه نه ختمېدونکې سلسله شروع سوه. تر ټولو ویرونکې پیښه هغه وخت رامنځته سوه کله چې د برمودا پر اوبو یوه کښتۍ داسې سپره وموندل سوه چې ټوله سپرلۍ او عمله یې غایبه وه. د خوراک پر میز خوراکونه داسې موجود وو ګویا لکه ټولو چې خوراک کړی وي او بیا ولاړ سوي وي او تللي وي. د هیڅ پیښې هیڅ نښه نه وه. همدې ته ورته یوه بله پیښه هغه وخت رامنځته سوه چې د اس اس ټیل نومې یوه سمندري کښتۍ د برمودا ټراینګل ته څیرمه بغیر د مسافرو او چلوونکو وموندل سوه او دا ډول پیښې پخوا هم رامنځته سوي وي. لیکن تر ټولو عجیبه خو دا وه چې تر یو وخته پورې په کاغذاتو کې دا کښتۍ غرقه سوې ثبت سوې وه، لیکن له کلونو وروسته بیا هم دا کښتۍ صحیح سلامته وموندل سوه، هغه هم د کومې سپرلۍ او عملې پرته. خو سوال اوس دا دی چې دا غرقې سوي کښتۍ بیا څه ډول د اوبو پر سر راته ګرځي؟ له 1850 څخه واخله تر اوسه لسګونه بحري کښتۍ لا درکه سوي دي، خو له 1945 څخه را په دې خوا هوایي تیارې ورکېدل هم پیل سوه. کله چې له فلوریډا څخه 10 تربیتي تیارو له هوایي ډګر پرواز را وکړ، د بیرته ګرځېدو پر وخت 2 تیارې ورڅخه ورکې سوې. څو ورځې وروسته دا نورې تیارې هم له عملې سره ورکې سوې. کله چې د یادو تیارو او شاګردانو د ژغورلو او پیدا کولو لپاره بله نظامي
دویمه تیاره ولېږدول سوه، هغه خپله پسې ورکه سوه. بیا یې هیڅ معلومات ونه سو، ولو که تر دې وخته پورې د برمودا ټرانګل په سمندر کې په لسهاوو او سلهاوو بحري کښتۍ او هوایي جهازونه ورک سوي دي، خو د امریکا په بحري نقشو کې د برمودا هیڅ یادونه نشته. ساینس پوهان وایي دا پیښې د سمندر په نورو برخو کې د پیښو څخه توپیر نه لري. بعضې بیا وایي چې دا پیښې د مقناطیسي څپو په پایله کې رامنځته کیږي. کمپاس یا قطب نما کار کول پرېږدي، ځکه نو دا پیښې رامنځته کیږي. بعضې بیا وایي چې دلته زلزلې سترې سمندري څپې رامنځته کوي چې کښتۍ خپلې خواته په کشولو ډوبوي، او وایي چې هوایي جهازونه هم د سمندري او مقناطیسي څپو له امله په سمندر کې راغورځي. د دې واقعاتو پر رد سربیره بعضې ساینس پوهان وایي چې دلته کومه غټه کښتۍ نه ده غرقه سوې، بلکې د مقناطیسي څپو له امله وړې کښتۍ غرقې سوي دي. خو دا بحث له پیړیو راهیسې را شروع دی او ساینس پوهان په دې برخه کې جدي اختلاف هم لري. هلته د کښتیو کمپاسونه کار کول پرېږدي، در حال چې د ورکو سوو کښتیو بیرته صحیح سالم پیدا کېدنه هم تر اوسه کوم مستدل وضاحت نه لري. او ټول ساینس پوهان له دې عصري ټکنالوژۍ له لرلو باوجود د دې راز له کشفولو قاصر دي. اوس رازو د سمندر یوې بلې د رازونو او اسرارو ډکې سیمې یعنې ډیول سی یا ډریګن ټرانګل چې په ساده نوم شیطاني دریاب هم مشهور دی خواته. کوبلای خان د منګول خاندان یو له مهمو جنگي سپه سالارانو څخه و. هغه په 13مه پیړۍ کې د جاپان د اشغال هڅه وکړه، لکن د حملې پر وخت باید مکمل فوز په اوبو کې د نامعلومو دلایلو له مخې غرق سو. دا فوز داسې کوچنی فوز هم نه و، هغوی پوره 40,000 تنه وه. دا هماغه ساحه ده چې په بحر الکاهل کې د جاپان له ټوکیو ښار څخه 100 کیلومتره لري د میک جزیرې ته څیرمه واقع ده، او ډیول سی یا د شیطان دریاب بلل کیږي. د بحر اوقیانوس د برمودا مثلث او د بحر الکاهل د ډریګن مثلث ترمنځ واقعا یو ناقابل فهم تړاو موجود دی چې بشکه شیطانی به وي. دا چې ساینسي معلومات مستدل او مدلل نه دي او پر اتکا منتج نه ده، همدا راز په یوه خوله نه دي. راځي دا موضوع له مذهبي نقطې نگاه څخه وڅېړو. د حج کښتۍ کې روان سو، لکن د دوی کښتۍ د سمندري طوفان هدف وګرځېده او پوره یوه میاشت دوري هوري ګرځېدل، تر دې چې هغوی بیا یوې جزیرې ته ورسېدل، او دا وخت د لمر د پرېوتلو وخت و. هغه پر یوه کوچنۍ کښتۍ سپور سو او جزیرې ته داخل سو. هلته هغوی یو ځناور ولید چې پر جسم یې ډېر وریښتان وه، چې د وریښتانو د ډېروالي له امله یې جسامت ورک و. حضرت تمیم داری رضی الله عنه ورته ویل چې خانه دې خرابه څه ته اخر څه شي؟ دې ځناور جواب ورکړ چې زه حساسه یم. تمیم داری رضی الله عنه وپوښتل چې حساسه څه دی؟ دې ځناور جواب ورکړ چې ای خلکو، په دې خونه کې موجود د دې سړي خواته ورسئ، هغه ستاسو د خبرونو په ډېر تجسس منتظر دی. تمیم داری رضی الله عنه وډار سو چې هسې نه دا ځناور کوم شیطان وي کوم مشکل را پیښ نه کړي. له همدې کبله هغوی په ډېر تلوار خونې ته ور داخل سوه، چېرته چې هغه د لوړ قد مضبوط کس وکوت. هغه له زنګنونو تر بجلکو پورې تړلی و او هغه د اوسپنو په زولنو قید و چې په ذریعه یې لاسونه له غاړې سره تړل سوي وو. تمیم الداري رضی الله عنه ورڅخه وپوښتل ته څه شي یې؟ دې سړي جواب ورکړ ته به ژر پوه سې چې زه څوک یم، خو اول دا راته ووایه چې ته څوک یې. حضرت تمیم الداری رضی الله عنه جواب ورکړ چې موږ عربیان یو، او بیا مو د خپل ټول سفر داستان ور واوروئ. دې سړي بیا وپوښتل چې ماته د بیسان د نخلستان په اړه ووایاست. حضرت تمیم الداری رضی الله عنه وپوښتل په دې تړاو کومه پوښتنه کول غواړې؟ دې سړي وپوښتل آیا د دې باغ ونې ثمر کوي؟ تمیم الداری رضی الله عنه جواب ورکړ چې هو ثمر کوي. دې سړي بیا پوښتنه وکړه چې ماته د جهیل تبریه په اړوند ووایه چې آیا هلته اوبه موجودې دي؟ ورته وویل سو چې هو هلته اوبه سته. بیا یې وپوښتل چې آیا خلک له دې اوبو خپلې ځمکې خړوبوي؟ او ماته د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په اړه هم ووایاست. حضرت تمیم داری رضی الله عنه ورته وویل چې هغه له مکې ووت یثرب ته راغلی دی. بیا دې کس وپوښتل چې آیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له عربیانو سره جنگ وکړ او هلته یې له ده سره څه وکړه؟ حضرت تمیم داری رضی الله عنه ټوله کیسه ورته وکړه او ورته ویل چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پر عربانو غالب کړی سو. بیا دې شخص ورته ویل چې اوس زه خپل ځان درته ښیم چې زه دجال یم او ډیر ژر به د خروج اجازه راکړی سي. د مای ایمان یوټیوب چینل درنو لیدونکو، له دې واقعي جوت پرېښي چې دجال له پیړیو راهیسې پیدا سوی دی او یوازې د خپلې ازادۍ په انتظار دی، او هغه په یوه غیر آباده سیمه کې له خلکو لرې یوازې قید دی، او هغه د غیر معمولي طاقتونو خاوند دی او غلامان یې ګړی په ګړی د دنیا له حالاتو خبروي. حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خپل عصا درې ځله پر مځکه ووهله. دا طیبه ده، دا طیبه ده، دا طیبه ده.
ما تاسو ته همدا ویل چې دجال نه د شام په سمندر کې دی، نه په یمن کې دی، بلکې په مشرق کې دی. کله جزیره العرب څخه د مشرق پر طرف وګورو نو یوازې دوه داسې ځایونه دي چې د مغرب اوسیدونکي هم شیطانی سمندر یا ډیول سی بولي. لہذا د حدیث د الفاظو مطابق دجال په مشرق کې دی او ډیر علما کرام د دې حدیث په رڼا کې دا فکر کوي چې هغه سمندري علاقې چیرته چې دجال زنداني دی هغه یا برمودا مثلث دی یا به ډیول سی وي، او کوم سیمو ته چې برمودا او د شیطانی سمندر نږدې دی هغه سیمو کې د شیطان عبادت په عروج کې دی. دجالي فتنې د نړۍ لبل هر کونج هلته ډیری دي او له هماغه ځایو څخه د نړۍ مختلفو کنجونو ته فروغ کوي. د همدې سیمو خلک اکثر ملحدان دي او د شیطان د تهذیب د تپلو په هدف نهایت ډیره خواري کوي. حقیقت دا دی چې د برمودا ټرانګل او شیطانی سمندر پر کنارو باندې شیطانی تهذیب را ایج دی او همدا تهذیب ټول نړۍ په غیږ کې نیول غواړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو بل مبارک حدیث کې فرمایلی دی چې کله د دجال ظهور زما په غیر موجودګۍ کې ونه ک لتاسو څخه څوک هم ورسره مخ شو نو د پرې د سورۃ الکهف ابتدایي آیاتونه تلاوت کړي ترڅو الله جل جلاله تاسو له دې سترې فتنې وژغوري. د دجال په لشکر کې به 80,000 تنه شامل وي چې له فوق العاده طاقتونو سره به د حضرت عیسی علیه السلام او حضرت مهدی حفظه الله سره جګړه کوي او دا به د حق او باطل فیصله کونه مقابله وي. د يهودانو په عقیده کله چې هغوی دریم ځل هیکل سلمانی جوړ کړي هغه وخت به دجال ظهور وکړي او د خپل دغه مقصد د حصول لپاره هغوی مسجد اقصی ضرور شهیدوي. د مای ایمان یوټیوب چینل درنو لیدونکو، امید دی چې د دواړو سمندرونو په اړوند مو د دینی او ساينسي څېړنو په پایله کې د دې سمندرونو د پر اسراریت ترازونه درک کړي وي. د دې معلوماتو په خبروي کې د ایمان یوټیوب چینل سره مرسته وکړئ ترڅو د دجال د سترې فتنې پر وړاندې د عامه مسلمانانو شعور عام سي، اذهان وقایه سي او تاسو هم د دجال پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړی وي. زه حسان زلمی یم، دا د ایمان یوټیوب چینل دی، د ویشتابه خبرونه ده. د اوس لپاره د خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.